سلامونه ملګرو، ستاسو د وی ملګری سید سالار یم. ملګرو دوبۍ الین ته دلته راغلی یم او دلته کې یو مقامي هوټل کې روټۍ خوړه. نو ډېره خوش قسمتۍ خبره دا وه چې هغه کوم هوټل مالک و هغه هم پښتون او ډېره زیاته مینه یې راکړه او بیا غوښتلی چې یاره دلته کې څو شعرونه هم په دې هوټل کې تاسو ریکارډ کړئ. نو تاسو صاحب ډېر پر اصرار غوښتنه یې وکړه چې یاره تاسو صاحب نو څو شعرونه ووایو. اول خو د دې ملګري د تعارف تاسو په خپله وکړئ. زما د سالار ډېر مینهوال سره. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ زما نوم شهزاد دی او سالار صاحب نن راغلی و هوټل ته څښاک به یې راوستی نو ډېر کافي ګپ شپ مو سره ولګولو، ډې مې یو ځای وخوړه. زما دا خواهش و چې تاج صاحب هم راغلی و، چې یاره دې نه څه خوږې شاعرونه او ښایسته غوندې نظم دې و. سالار صاحب هم چې دعوت ورکوو چې هغه یې هم لږ خپل دغه وکړي، لږ سوځېدلي شعرونه موږ ته ووایي چې د مسافران واوري او څه لطفاندوز شعر دی. تاسو بس شروع کړئ. یو وړوکی غوندې کې نظم د کړی مې د هغې نه پس هغه بل نظم اسحاق بهي شروع ځان کړی او اول دغه یو بل نظم د دویم د خط په عنوان باندې صحیح دی. هغه وایم چې بېګا ناوخته کې چې کور ته راغلم مور مې شکي شوه، راپاڅېدله، زما جیبونه یې زر ولټول، هېڅ یې پیدا نه کړل، بس یو کاغذ و. هغه کاغذ کم چې و تا راکړی ما لا په برندو سترګو نه و لوستی. مور مې شروع شوه د ستا خط لوستو. زه یېرېدمه چې مور پوه نه شي، زر مې حمله وکړه کاغذ باندې. شکر دی ټول مې ترې راواخیستو خو لږه ټوکړه ورسره پاتې شوله. زه یېرېدمه چې مور پوه نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کومه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه. هغې ټوکړې راله کار وکتلو، په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم، مور ته دې وایه چې جرګه راولي. نظم وایم وختي خو مې ملګرو ته وویل نظم نوی نظم دی، عنوان یې دی ټیپ و کیسټ. نظم چې داسې دی هم داسې آزاد نظم دی چې مسافر هم راته یاد دي د کیسټو وخت و. چې مسافر هم راته یاد دي د کیسټو وخت و. نظر محمد کلي ته تلو، ما ویل موقع ده راشه چې څو خبرې خو ریکارډ کړم ورته ولېږمه. د ټیپ تور سوچ مې د بجلۍ په بورډ کې غلی ورکو، د زړه خبرې مې شروع کړې او ومې ویل چې زما غږ د تنهایۍ په توره شپه کې واوره، چېرته د کور خلک زما خبرې وانهوري، ابۍ خفه نه شي، دادا ته پته ونه لګي. هغې چې دا خبره واورېده نو پاڅېدله، ټیپ یې د خپلې کمرې سوچ پورې راښکلی یوړو، هلته یې ټک ورکو او غوږ یې ورته ونیولو. زه ورته وغږېدم داسې چې سم وغږېدم، د زړه حالات مې ورته ټول وویل، لګیا وم ورته. په خدای باور وکړه که دا مسافري وکړمه، په خدای باور وکړه که 2 منټه ایثار شمه زه. زړه مې درچوي راته یادېږي، لیونی دې کړمه، د زړه سکون راته بغیر له تا نه رارسي. پردی وطن دی پکې نه یم خوشحاله دلته، څه طریقه کوم خو خپې وباسم درغلمه. دا یو ټپه مې ورته هم پکې ورزیاته کړله چې مسافري شلېدلی کټ دی، ما له شلېدلي کټ کې نه راځي خوبونه. مسافري شلېدلی مننه، څه طریقه کوم خو خپې وباسم درغلمه. دا یو ټپه مې ورته هم پکې ورزیاته کړله چې مسافري شلېدلی کټ دی، ما له شلېدلي کټ کې نه راځي خوبونه. هغې زما فریاد او ویر واورېدو، ټیپ یې بند کړو، لږه شېبه یې لوپټه مخ پورې ونیوله، اوښکې یې وڅڅېدې دومره چې بس حد یې نه و. ورو غوندې پاڅېده او سترګې یې ځان له وچې کړلې، بهر وته ځان یې شیشې کې اول وکتلو چې زما په مخ چېرته د غم اثار خو نه ښکارېږي. ورو شانتې وکشېده ووته، ویې ویل مسافر مه وژنې خاونده، په ځان کدن کې د خپل کور ارمان کوي. زه تاج صاحب نه یو ځل بیا ریکویسټ کوم، وختي چې کوم شاعري پیله ځل کې ویله تا چې سره لیونی یم او آخري دوه شعرونه شعر یو ځل بیا تاسو وویل لګیا یم دې کې یو آخري دوه بیانونه وو تاسو یو شعر سر درته په واه وایه څو شعره به اسحاق بهي په لیمه کې دواړه ونغاړو، درد به په لیمه کې دواړه ونغاړو،
چوپ خیو بچیه چاته مو وایه زړه مې په تا هسې لږ درغلی دی یاره خاطرې چاته مو وایه زړه مې په تا هسې لږ درغلی دی یاره خاطرې چاته مو وایه هسې دې د خلکو مخکې ورټم خوښ مې زړې چاته مو وایه سالار صاحب ته مونږ خپل ټي وي کې دوه شعره چې زړه به مې هر وخت د خفګانه ستا تصویر ته ژړل بېګا مې ټوله شپه جانانه ستا تصویر ته ژړل یو مسافر یو بل په خپو کې د بیړۍ پرتې دي نن یوې پېغلې د ارمانه ستا تصویر ته ژړل دوه شعره نور چې سلګۍ سلګۍ خاورې رې ژوندونه بس تېرو د بېمزې ژوندونه خاورې رې ژوندونه بس تېرو د بېمزې ژوندونه مونږ او خانان خپلو کې نه جوړېږو لکه د غر مخکې زرې ژوندونه د اسرائیل به رانه سا وباسي په ژوند مو ګوره مقبرې ژوندونه چې د نصیب کې سحر شته او که نه ای د سالار ټولې تېرې ژوندونه او دغه یو غزل تاسو ټول ته ډالۍ چې ژوند خو د غم یو شوګیره ده ته راځې او که نه پرته پرته د هجر شپه ده ته راځې او که نه پاڼې په پاڼې که تاریخ زما د مینې ګورې په غم لړلې مې کیسه ده ته راځې او که نه تسبیح په لاس د جومات پټ کې ناست په سپینه ږیره ځوانه د مینې مې جذبه ده ته راځې او که نه نیستی مې ټولو ارمانونو ته تیلې ورته کړو د امید بله مې ډیوه ده ته راځې او که نه او نیمه به ښکته کړم سالاره سر به ټیټ نه کړم سالاره سر به ټیټ نه کړم وینه زما هم پوښتنه ده ته راځې او که نه او دغه اخري یو غزل چې په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی دا بعضې خلک په مونږ ځان ساتي قسم په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی دا بعضې خلک په مونږ ځان ساتي قسم دی دا خلک به دې وکړي خپل سبق وایه بچیه دا خلک په لستونو کې ماران ساتي قسم دی زه یو ځل هغه کوم چې بیا د ډېر یعنې زړه ته نږدې و داسې کله ولګي په زړه باندې ډېره مننه بیا دوباره تاسو ارشاد دا خلک به دې وکړي خپل سبق وایه بچیه دا خلک په لستونو کې ماران ساتي قسم دی دا څوک دي چې زمونږ په انغري باندې رالوي شو دا څوک دی چې اوس مونږ په لړزان ساتي قسم دی او چټله پښتانه ده خو په دې ادا مې وجني د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي قسم دی چټله پښتانه ده خو په دې ادا مې وجني د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي قسم دی همزولو ته یې وي په پښتو نشنا میین یم مجره رباب منګي خواږه یاران ساتي قسم دی او اخري شعر دی چې دا چا وی چې د بل شنو د زړه نه به مې وځي دا چا وی چې د بل شنو د زړه نه به مې وځي سالار خو به تر مرګه ستا ارمان ساتي قسم دی ډېره مننه ټیم د بس په دغه یوه نه باندې چې دا ټیکا هاوس دا په هغه کې په صنایع کې په صنایع کې دغه هوټل واقع دی تاسو ته په سالار صاحب د دې هغه لوکیشن هم دغه لیکلی وي نو دغه لوکیشن دی او بالکل که کوم ملګري مسافر ملګري راتلی شي دا د پښتنو کور دی زیات پښتانه دلته کسټمر راځي د بار نه نور خلک دومره ډېر نه راځي څومره چې پښتانه راځي د پښتنو باندې سره ډېر زیات